الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. دویشتم پارا سورة سبا اتصل وختم نمبر آیت تے بیگا درس کی دو طریقې د تعلیم په لفظ قل سره ذکر شوي. یو طریقه دا و چې اے نبی دی خلکو ته وایا چې زه ستاسو خیر خوایم، تاسو ته وعظ کوم، نصیحت کوم په کلمه د توحید سره، چې هغه کلمه ده چې لا اله الا الله. په دې کلمه کې سوچ او فکر وکړئ نو نتیجه به دا راوځي چې ستاسو د ملګری دا صاحب چې کوم دی د باندې څه لیونتوب وغیره نشته دی، بلکې الله فرمایل دا خو داسې نبی دی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یو سخت عذاب را روان دی چې هغې د جهنم وي، د هغه عذاب نه مخکې دا تاسو یری، نو دا خو خیرخوا سړی دی. بیا دویمه طریقه د تعلیم ذکر شوه په لفظ قل سره، چې اے نبی دی خلکو ته ووایه چې زه تاسو ته کوم دین بیانوم، په دې دنه څه مزدوري نه علمه، او که ستاسو دا مقصد چې دا نبی به زمونږ نه څه غواړي نو فهو لکم، دغه دې ستاسو شي، خو زما خبره ومنئ، ځکه مې ستاسو مزدورۍ ته حاجت نشته چې ان اجری الا علی الله، مال به د دې بدلس الله راکوي، هغه الله چې شهید په هر شیز باندې حاضر ناظر دی، د هغه د علم نه څه څیز پټ نه، څه مزدوري نه غواړم. نو دې مشرکانو ورته وویلي چې په دې بیان باندې ستاسو دنیا غرض هم نشته دی، څه په غواړئ هم نه، نو بیا په قلاره باندې کښېنه، ولې زموږ معبودانو پسې خبرې کوې، داسې مه کوه که نه. نو دې آیت کې د هغې جواب دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا خو زه نه کوم، الله رب العالمین داسې کوي. قل ووایه ان ربی یقذف بالحق، یقینا رب زما ویشتل کوي بالحق، حق لرا په باطل باندې، یعنی الله رب العالمین داسې غواړي چې د حق په ذریعه باندې باطل ولی، نو چې کله د حق په ذریعه باطل وویشتلی شي نو باطل به څه شي، ختم به شي که نه، یعنی دا خو حق خبرې دی، الله و چې داسې بیانوه چې دا باطل ورسره څه شي، دا ورسره ختم شي. بل علام الغیوب، الله هغه ذات دی چې هغه ښه پوهه دی په پټو څیزونو او رازونو باندې، الله ته پته ده چې حق پرست څوک دی او باطل پرست څوک دی. بیا دوی بل اعتراض کو چې ته دا خبرې ذکر کې نو ښه د دې فایده څه ده، څه فایده شته؟ نو د آیت کې د هغې جواب کوي چې قل ته ورته ووایې چې جاء الحق، راغې حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، او نشي اول پیدا کولی باطل څه څیز لره، وما یعید، او نه دوباره پیدا کولی شي. ګوره دا هغه آیت دی چې دا په طور د پیشنګویي باندې ذکر شوی، او دا پیشنګویي بیا الله رب العالمین
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنګوئی رښتینی شوا د فتح مکه په کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه فتح کړه نو د کعبه نه غیر چاپیره څومره بوتان پراته وو 300 نو مکه فتح شوا اسلامی خلافت راغی نو د اسلامی خلافت کار دی چې اول به هغه شرک ختمه د عقیده اصلاح وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داس یو چوکا په لاسو کې و حدیث کې راځي او دی یو بوت لبه ووړه هغه به پر گزار او دا آیت به لست جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بیا به دا آیت ویو جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد بل بوت پیرا گزار کو دا دو آیاتونه به بل بوت پیرا گزار کو دا څه مطلب حق را لنو باطل څه شو باطل ور سره ختم شو نو جاء الحق راغ حق وما يبدئ الباطل او نشي پیدا کوله باطل اول ذل وما يعيد او نه دوباره د دې دوه تفسیر دي یو تفسیر دا دی چې کله حق راشي نو باطل بالکل سر نشي پورته کوله نه اول ذل سر پورته کوله شي او نه به اخره کې را پورته حق به الله رب العالمین غالب کوي لکه مکه چې فتح شو نو حق غالب شو باطل ورسره شو ختم شو دویم تفسیر دا دی چې د باطل نه مراد دلته هغه معبودان باطله دي کوم چې د خلکو نیولي او بندگی ولګوله نو الله و دغه معبودان باطلن اول ځل څه پیدایش کولې شي نشي کولې کړ یو پیر یو بزرگ یو ولی یو بوت څه شی پیدا کولې شي نشي وما يعيد والله و نبي دوباره چرته پیدا کی قل جاء الحق هو يراغ حق وما يبدئ الباطل او نشي پیدا کوله باطل اول ذل وما يعيد او ندبارا قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب دې کې اوس بل طریقه د تعلیم د په لفظ قل سره او دې کې هم د دوی د اعتراض جواب دی دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله ته زمنګ دی معبودانو ته باطل وي او ځان په حق غني چې ته ز حق مراغم نو باطل به ختم شي نو ته چې دا خبره کې نو ته گمراه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ځان ته حق پرست او مونږ ته باطل وي نو ته شي ته په گمراهۍ په لار روان نو دی آیت کې جواب گئی چې راځي محاکمه به وکړو محاکمه دیته و چې فیصله به وکړو دا چون کې مکی صورت ته او جهاد چرته فرض شو جهاد کم دی فرض شو مدینه کې خډاړه وای سو قومنی سینه د غریوان نه مدینه کې جهاد فرض شو نو دا مکی صورت دی نو زکه پکې محاکمه کوي یعنی نبی ته دی او سړی وي ته گمراهي صحابي به سر نه قلم کوي او چون کې دا مکی صورت دی نو په مکه کې لګ نرمي وا دعوت طریقه وا جهاد رستو فرض شوی نو کله چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ځان ته حق پرست او مونږ ته باطل پرست وي نو بیا خو ته گمراهي هغه ورته ویل راځي محاکمه بو څنګه محاکمه قل اوایا ان ضللتم کچرت ز په گمراهي باندې فانما اضل على نفسي نو یقینا گمراهي زما په خپل ځان دا دته محاکمه وي که زه گمراهی منو زما د گمراهی په تاسو خو ثوابال نشته کنه خو زه به لار روانې مکن تاسو ته سړه تو ده خو نه در رسی خو بل جانب تم سوچ وکي و ان اهتدیتم کچرته ز په هدایت باندې دې طرف تم سوچ لګو کوي تاسو خو ما ته گمراهی خو یقینا کې ز په سبانی ما هدایت او زما په هدایت باندې دلیل دادی یوحی ما ته زما رب سکی وحی کوي نو دا د هدایت او د حق پرستی لوی دلیل دی کنه چې د برنه جبرئیل لازی او نبی ته وحی بیانې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا چې هدایت باندې هر نبی ته الله رب العالمین به وحی کوله نو راځي محاکمه کوي چې چرته ز په گمراهی منو د گمراهی وبال زما پتا سو نشته په خپل ځان مې
او کچرته په هدایت مکان قریب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اوس په دې اخره کې طریقې د تعلیم تقریبا 15 ذکر کړي، سمخ کې بیان شوی. په دې اخره کې الله رب العالمین دغه مشرکان ته چې دا په نبی باندې به اعتراضات کول، دا غوی د پاره الله رب العالمین سخت یره ذکر کړي. دا سلور آیاتونه دي، په دې سلور آیاتونو کې لس جملې دي، په هر جمله کې یره دا غوی د پاره پرته ده. اوله جمله ولو ترى کچری ویني تو اس فزعو، الله وی کله چې ورځ د قیامت شي او دا مشرکان خلق تویني نو دی به ډیر زیات پسکی په یارو په غبرهټ کې وپراته، دا سي غبرهټ به چې فلا فوت نشي به بچ کېدلې دوی، کله الله د عذاب نه مسړې چرته وتختی بچاو به به نه په دغه ورځ راګیر بشي. بل واخذ لو چې ورځ د قیامت شي دا خلق بتویني اسفز یو چې دی با په غبرهټ کې فلا فوت او په هیڅ طریقه به مان نشي بچ کېږي، او ملائک به راونی سي د نږدې زینه هر انسان کڅوک په کور کې دی، کڅوک په بازار کې دی، کڅوک د غره په سر کې دی، دا الله تسدي نږدې دی کنه، دا الله نه خلری کې دی نشي دی معنی ده. دریم وقالوا آمنا به، او وای بدوی چې ایمان راوړو مونږ به په دې قران باندې، چې کله راگیر شنو بیا به کرخه تسر کیږي، بیا به چغي وای چې اوس مونږ سکو ایمان راوړو، لیکن بار بار تیر شو چې په دې وخت کې ایمان به قبليږي، څه फायदा خو نه ورکې په قیامت پورز باندې کته ډیر وي چې اوس مې توبه ده اوس چې دا ایمان انسان ته फायदा نه ورکړي. ځکه الله پس خپل وای وان لهم التناوش من مکان بعید، او سرنګ به وی دوی د پاره تناوش نیول د ایمان من مکان بعید د زیلرینا. تناوش په عربی کې وی په لاس باندې یو سیز رانیول، مکان بعید نه مراد د دنیا ده، او دوی په دې وخت کې کم ځای کې اوس کدی ډیر ایمان کوي نو ایمان خپل نه ملاوي، د ایمان زه خدا دنیا د ال تدوی ایمان نو راوړي. زکه پسې وی وقد كفروا به من قبل، یقینا کفر کړو دوی په دې قران من قبل مخکی، په دنیا کې ایمان نه راوړو الته کفر کړو، اوس خراغلی قیامت ته د قیامت کې خو ایمان نشته دی، الته خو ګډیر وی چې مسلمانې کملته ایمان نه بیا. بل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، او وشتلو بدوی بالغیب په اٹکلو بی دلیل خبرو سره من مکان بعید د زیلرینا. غیب نه مراد دلته اٹکلو بی دلیل خبرې دي، څه مطلب د زیلرینا، زیلری مراد دلته دنیا ده، په دنیا کې بدوی په الله په نبی باندې بی دلیل او اٹکل الزامونه لګول، د قران په باره کې به بالغیب اٹکلو بی دلیل خبرې به کول، د قیامت په باره کې به د ځان نس کولی خبري من مکان بعید د زین لرینا، لکه یو سړی چې د لری زین په یو شیز باندې سو کی گزار، یعنی دنیا کې بدوی دا خبرې کولی. اوس اخره کې الله رب العالمین ذکر کوي چې کله دا خلک قیامت ته راجمع شوي دي راغلي، نو د دوی په دې دنیا کې ډیر ارمانونه یشتهون، د دوی د زړه ډیر څه غوښتل هغه ته څه شو ځان سره ویوړل کپاتې شو هغه پاتې شو. نو ځکه وی وحیل بینهم، او پرده براشي په منځ د دوی کې، و بین ما یشتهون په من د هغه څه چې دوی غوښتل، دنیا کې دوی ډیر غوښتل چې زمونږ د مزي او چرچی، الله ونن د دنیا او د دې په مابین کې غټه پرده را لسه، مطلب دنیا پاتې شو. دویم یشتهون تفسیر علما دام کړی دی
چې په د جنت کمې مزید نو د هغې په منځ کې به هم دوی ته پرده راشي دوی به کوم خوا ځي دوزخ ته به ځي که نه نو د جنت مزو منځ کې هم پرده راله هغه هم ته پاتې شي داسې به ته دا مزې پاتې شي کما فعل باشیاعهم من قبل الله وی لکه څنګه کار شي دا به ته پاتې شي سوال لازم چې ولې د دوی نه دومره دا مزې اخیستلی کېږي نه د جنت مزې ورکوي د دنیا مزو نه هم دوی ویستل انهم کانوا فی شک مریب الله وی یقینا ودوی په شک مریب په کلک شک نه قیامت مانو نه نبی مانو نه په قرآن باندې ایمان نه چې څوک ایمان نه لري قیامت باندې یقین نه ساتي د نبی مخالفت کې نو بس هغوی نه به د دنیا مزې هم پاتې کېږي او د جنت مزې به هم نه نصیب کېږي نو په دې خپل ایمان باندې خوشحالېدل پکار که دنیا کې د لږه سخته تېره کړه کله وچ او کله لمده نو خیر دی دا خیر دی خو الله رب العالمین د جنت هغه ښایسته ښایسته نعمتونه چاله تیار کړي دي چاله یې تیار کړي ځان یادوئ که نه چاله یې تیار کړي مونږ له انشاءالله تیار کړي مؤمنان په ډاډه خبره کوي تاسو دم په شک کې یادوئ قل اوایا ان ربی یقذف بالحق یقینا رب زمان گزاروی حق په باطل باندې علام الغیوب خپویا دی الله تعالی په پټو سیزونو باندې قل اوایا جاء الحق راغ حق وما یبدئ الباطل او نشی پیدا کوله اول ذل باطل سسیز لرا وما یعیدون دوبارا قل اوایا ان ضللتو که گمراهی مزو فانما ضل علی نفسی نو یقینا گمراهی زما په خپل ځان دا هو ان اهتدیتو که چرته ز په هدایت باندې مفبما فدی وجه یوحی الی ربی چې وحی کړی د ما ته رب زمان انه هغه الله سمیع حرس اوری قریب نزدې دی ولو تروا کله چې ویني ته اس فزعوا کله چې دوی غبراو کړی شي فلا فوتان نه بشي بچ کېدلې و اخذوا من مکان قریب